سلامونه دوستانو ګوټن مورګن سهار مو بخیر دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د نسیم جان په غوښتنه باندې دوه جملې جوړو په الماني ژبه باندې وای څنګه وایو زما سترګې درد کوي یعنی سترګې مې درد لري نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو Ich habe Augenschmerzen. Ich habe Augenschmerzen. Ich habe Augenschmerzen. Ich habe Augenschmerzen یعنی د سترګو درد لرل Augen وایي سترګو ته او Schmerzen وایي درد ته او بله جمله Ich habe Augenschmerzen. بله جمله زده کوو چې زما ملا درد کوي زما ملا درد کوي داسې وایو Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. Rücken وایي ملا ته او Schmerzen وایي درد ته Ich habe Rückenschmerzen. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ انشاءالله تاسو به